أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه له لوري د لوی اختر په ورځو کې په پلازمینه کابل او هیواد کې د سراسري امنیت په موخه امنیتي ځواکونه په یوه ځانګړې غونډه کې تقدیر او وستایل شول. په دې ستاینه غونډه کې چې د یاد وزارت د مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د کورنیو چارو وزارت امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار، د یاد وزارت مشرتابه سریاور عبدالرحیم ثاقب، د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي زین الله عابر، د کابل امنیه قومندان مولوي ولی جان حمزه، د ځانګړو ځواکونو مرستیال مولوي صلاح الدین صابر، د کابل د زونونو امنیتي مسؤلین، د کابل ښار د حوزو امرین او ګڼ شمېر مسؤلین او منصوبینو برخه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر سریاور مولوي عبدالرحیم ثاقب د پرانیستې خبرې وکړې او له امنیتي ځواکونو او مجاهدینو څخه یې د مننې ترڅنګ وویل چې په ټول هیواد کې د لوی خدای جل جلاله په فضل او د امنیتي ځواکونو پر مټ له لسیزو وروسته مثالي امنیت ټینګ شوی دی. نننۍ غونډه د هغو امنیتي مجاهدینو د هغو امنیتي ځواکونو د تقدیرونې په خاطر باندې دایره شوې ده چې هغوی د لوی اختر په شپو ورځو کې په ټول افغانستان په تیره بیا د کابل په ښار کې د امنیت تأمین په ډیره مثالي او ښه توګه ترسره کړ. داسې مثالي او داسې ښه توګه چې د کابل ښاریانو په اعتراف تقریبا له 45 کالو راپدې خوا دغسې د امنیت په فضا کې او په ارامۍ سره کابل ښاریانو اختر نه و تیر کړی. البته دا د خدای جل وعلا شانه نصرت و د خدای جل وعلا شانه معاونت له مجاهدینو ورونو سره او د دغو مجاهدینو قرباني او ستړیاوې ولې او له هغوی سره د ولس همکاري وله. ځکه موږ ولیدلو چې یوازې هغه نظامي ځواک نسوی کولی چې د ولس له همکارۍ پرته، البته د الله جل وعلا شانه له معاونت له نصرت او د ولس له همکارۍ پرته په دغسې یو امنیت، دغسې یو مثالي امنیت راسي. ورپسې د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع امنیتي ځواکونو ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر پیغام ولوست. د کورنیو چارو وزارت اړوند ټولو وسلوالو ځواکونو، د ځانګړیو قطعاتو، لواګانو، امنیتي حوزو او د کابل امني قومندانۍ فعالو منصبینو او له دوی سره شریکو ټولو هغو سرتیرو مجاهدینو چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د هیوادوالو د امنیت په تامین کې فعال رول لرلی. تر هر څه وروسته خپل احترام او ستاینې مراتب وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. غیرتمنو مجاهدینو، د ستاسې د ستر ویاړ او اتلولیو برکت چې په ټول هیواد کې مو ګرانو هیوادوالو د لوی اختر نیک مرغه شپې ورځې په ډاډمن امنیت او آرامۍ کې ترسره شو. دا چې د اختر په ټولو شپو ورځو کې موږ په درست هیواد کې حتی د یو امنیتي پیښې بیلګه نه لرو، دا ډېر ستر ویاړ او لاسته راوړنه ده. زه د دې ویاړ له امله تاسو ته مبارکي وایم. له شکه پرته چې په ټول هیواد کې د دغسې مثالي امنیت ټینګښت ستاسې د زیاتو ستړیاو او قربانیو برکت دی. موږ پر تاسې ویاړو او تاسې ته د خپل ولس او دین په خدمت کې د مزید توفیق غوښتنه کوو. موږ پر دې هم باور لرو چې په هیواد کې دغسې بېساري امنیت تامینول د ولس له همکارۍ پرته ناشونی دی. لہذا تاسو ته سپارښتنه کوو چې د خپلو وظایفو په ترسره کولو کې تل د ولس خدمت او هغوی زړونو ساتنو لومړیتوب ورکوئ. په خپلو ټولو فعالیتونو کې د الله تعالی رضا، د خپلو مسؤلینو اطاعت او د خپل ځورېدلي ولس سوکالۍ مد نظر ولرئ. د کورنیو چارو وزارت رهبري او د اسلامي امارت مشرتابه ستاسې د قربانیو او د ولس په خدمت کې د هر ډول ستړیاو قدرداني کوي او ستاسې پر دغو جهادي افتخاراتو باندې ویاړي. خدای تعالی مو تل په خپلو فعالیتونو کې موفق او بریا لره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی.
وروسته د کابل امنیه قمندانۍ مرستیال مولوي موسی جان ابراهیم د کابل امنیه قمندانۍ د مشرتابه او د ټولو امنیتي حوزو امرینو په استازولۍ خبرې وکړې. هغه د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د مجاهدینو اخلاص او امانتداري د دې سبب شوه چې په ټول هیواد کې سرتاسري او بې مثاله امنیت ټینګ شي. الحمدلله بیا هم د دې مجاهدینو څخه مننه کوو او خپل د مشرانو څخه مننه کوو. خوشحاله یو، راضي یو. الله پاک دې د دوی په عمر کې برکت واچوي. زموږ یې ښه رهبري کړې ده، زموږ یې ښه اکمال کړی دی، زموږ خبره یې پر وخت اورېدلې ده. زموږ مسؤلین، زموږ مشران، زموږ عمرا وخت په وخت موږ راغواړي، موږ ته هدایات او توصیې کوي او زموږ هغه جهادي بریاوي، هغه جهادي لاسته راوړنې تقدیروي. الحمدلله په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. د کورنیو چارو وزارت مقام د دفتر لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي زین الله عابر د هیواد امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل چې که څه هم تاسې د پرمختللې نړۍ په څیر تجهیزات او تکنالوژي نه لرئ، خو د ایمان او د ولس په ملاتړ مو په ټول هیواد او د کابل په 2 میلیوني ښار کې امنیت ټینګ کړ. موږ دغه ملګري په خپله دعوا کې رښتونی وه. الله رب العزت رښتونی ثابت کړه. الله رب العزت تل داسې رښتونی لري. الله رب العزت تل داسې چې کوم دی دوی دغه نتایج مثمر لري. یقینا در باندې ویاړو. موږ د کابل امنیه قمندانۍ د قمندان صاحب، معاون صاحب، د دې حوزو امیرونو د خاص کر راوختلو وجه دا نه ده چې فقط دوی امنیت راوستلی دی، ټول افغانستان امنیتي مسؤلینو امنیت راوستلی دی. دلته وجه دا ده چې د ملک یوه حصه خلک په کابل کې اوسېږي. ګورئ تاسو د کابل نه داسې چې وګرځئ، د هر غره لاندې یو کابل دی. کابل ډېر غټ دی. تقریبا د 11 میلیونو څخه تر 13 میلیونو پورې خلک کابل کې اوسېږي. همدومره خلک په نورو ولایتونو کې اوسېږي، همدومره خلک موږ په نورو ممالکو کې چې کوم دی مسافر دي. نو دې نه دا معلومیږي چې د ملک نیمو خلکو امنیت د کابل امنیه قمندانۍ او دغو زړورو مجاهدینو راوستلی دی. نو نن د راغوښتلو د دې خاص مجلس جوړولو باعث همدغه ټکی و. دوی قابل د تقدیر دي، قابل د شکر دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال مولوي عبدالله مختار ویل چې امنیتي ځواکونو د اختر په ورځو کې ولس ته د ایثار او قربانۍ بهترین مثال وړاندې کړ او د دوی په قربانۍ په ټول هیواد کې هیڅ امنیتي پیښه ونه لیدل شوه. مجاهدینو د مونږه د اختر په دغه مبارکو د خوشحالیو نه په ډکو ورځو کې خپل ملت ته، خپل ولس ته د ایثار یو بهترین مثال وړاندې کړ. هغوی ته یې وویل چې تاسې بېغمه خپل خوب کوئ، بېغمه خپلې خوشحالۍ لمانځئ. د خوشحالۍ او د خوښۍ دغه خوږې او دغه بهترینې شیبې ولمانځئ. موږ به د تاسې پهرداران یو، موږ به د تاسې څوکیداران یو، موږ به د تاسې خادمان یو. موږ خوب نه کوو، تاسې به خوب کوئ. موږ به آرام نه کوو، تاسې به آرام کوئ. موږ به له کور او له کهوله، له خپل خاندان او له خپله هغه لذات و خواهشاتو نه لرې د تاسې په خدمت بوخت یو او تاسې به په خپلو خوشحالۍ او خوښیو کې مصروف یې. باور وکړه دا یو بهترین اثار ده چې دغه مجاهدینو خپل ولس ته ورکړه. الله جل وعلا شانه دې د قیامت د ورځې د بهترین سرفرازۍ او د الله تعالی په جنت کې د انعاماتو ذریعه ورته وګرځوي. په پای کې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پلاوي له لوري امنیتي مسؤلینو او کابل ښار د حوزو امرینو ته ستاینلیکونه او نغدې ډالۍ ورکړل شوې.